Bismillahirrahmanirrahim. Shah Computer Training پښتو چینل ته راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ملګرو چا چې زما چینل سبسکرایب کړی هغوی هم مننه، او که چا نه کړی نو چینل سبسکرایب کړئ. نوي لیدونکي وي چینل سبسکرایب ګټه دا ده چې هره ویډیو نوې نشریږي نو به تاسو ته په یوټیوب کې تیار مخکې نه ملاویږي. چینل به سبسکرایب هغه سره د بیل بټن چې دا هغه هم پریس کړئ، او ورسره فیسبوک کې زما پیج هم تاسو فالو کولی شئ. شاه د کمپیوټر زده کولو ښوونځی دا هم زما پیج دی. نو راځمه نن زموږ موضوع چې دا فوټوشاپ کې ده. دې چینل کې تاسو ته مختلف پروګرامونه ویډیوګانې انشاءالله اپلوډ شوي دي او اپلوډ کېږي به نورې هم، لکه CCNA شوه، د خلکو تقاضا وه، MCSE شوه، کلوډرا، ورډ، اکسل، وینډوز 10 او هغه څوک چې کمپیوټر زده نه لري غواړي کمپیوټر د صفر نه زده کړي، د هغه لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې پروګرام چې ډېره ښه برنامه روانه ده، ډېر خلک دوستان ترې خوشحاله دي. نو دا برنامه یې تعقیب کړي، ورسره فوټوشاپ انټرنیټ زده کړه. نو انشاءالله راتلونکي کې نور پروګرامونه ویډیوګانې به هم اپلوډ کېږي. نو ټول نه هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ. راځو فوټوشاپ کې نن زموږ او ستاسو موضوع ده. موږ او تاسو تېر ویډیو کې تر میکس او برش ټولز پورې ویلو. ده نه بعد چې کوم موضوع نن چې دا کلون سټم ټولز دی. کلون سټم ټولز دا دوه کاره کوي. یو زیاتره خلک داسې تعریفوي چې دا د یو عکس نه یو څه ختموي، او ځینې خلک بیا داسې تعریفوي چې دا عکس کې یو څه باندې چې کلیک کړي د هغه ډوپلیکیټ وباسي. دواړه کاره صحیح دي. لکه زه به تاسو ته موضوع دومره نه اوږدوم ځکه یوټیوب چینل ویډیو اوږدول هم ښه ده. داسې فکر وکړو دا یو پسه ګوره دلته ولاړ دی، د دې زه یو بل کاپي وباسم. یعنې زه غواړم چې کله زه دا کلون برش ټولز دلته ډریډ کړم نو دا دلته یو بل پسه په دې شکل کې رسم شي. دې لپاره موږ څه کوو؟ راځو دلته کلون سټم ټولز اخلو، دلته انواع واخلئ کوم ډول کوم پکار دی. دا موډس دي، په دې باندې ټول پوهېږئ. اوپیسټي څومره غواړئ؟ نارمل موډ ما واخیست، اوپیسټي 100 ده. نو تاسو اوس غواړئ چې د دې کاپي وباسئ. اول خو د دې برش سایز چې کموئ نو دې نه کمولی هم شئ، او اوپن بریکټ او کلوز بریکټ شارټ کټ هم ده لکه څنګه چې د برش و. نو دې کاپي زه اوس غواړم وباسم، الټ بټن به پریس ونیسم. کوم بټن؟ الټ. او بیا چې د کوم حصې تاسو غواړئ ډوپلیکیټ وباسئ په هغه یو کلیک کوئ بس. اوس که تاسو وګورئ دا د کلون سټم ټول سایز ګوره مخکې نه پریویو کې تا ته ښیي چې دلته کلیک کې په دې شکل به یو ایمیج تا ته رسم کړي. ګوره کلیک مې کړه، وګورئ یو ډوپلیکیټ وباسو که نه. مثال ګوره دلته وباسم، ګوره یو ډوپلیکیټ وباسو که نه. ګوره دلته مثال وباسم، هر ځای کې چې وباسم مثال دلته راشه دلته راشه، هر ځای کې چې غواړئ دا رسم کړي د هغه ډوپلیکیټ تاسو هر ځای کې ویستی شئ. صحیح شو؟ نو دا ګورئ د کلون سټم ټولز خپله دا وظیفه. ګوره دلته مې کلیک کړی او دا هم اضافه راوستلو. نو د ډوپلیکیټ کار هم کوي، یو څه ریموف کوي هم. لکه د دې مثال لپاره زه راځم، مثال زه دغه اوس دې نه غواړم ختم کړم. نو په الټ بټن باندې زه ګوته ږدم او د دغه واښو یا د دې جوړ زه کاپي وباسم بس. اوس تاسو که برش سایز زیات کوئ ګورئ ختم شو که نه. یعنې هم ریموف کار کوي هم د ډوپلیکیټ کار هم ترسره کوي. لکه دا ایمیج که تاسو ته اوس ښیم ګورئ دا ایمیج دی. مثال د همدغه ماشوم زه غواړم یو بل ډوپلیکیټ وباسم، نو الټ بټن باندې ګوته ږدم او کلیک کوم. ګورئ اوس که زه دلته برش داسې ډریګ کوم ګورئ ډوپلیکیټ وباسلو که نه. ګورئ څومره ښایسته طریقې سره. که زه غواړم چې دا ختم کړم، دا یو ایمیج ختم کړم، ګوره دا همداسې زه ډوپلیکیټ دغه اخلم، الټ باندې ګوته ږدم کلیک کوم. اوس ګورئ برش سایز زه لږ زیاتوم، ګوره ختم هم شو که نه. صحیح شو؟ یعنې دا هم ریموو هم کوي هم د یو څه ډوپلیکیټ وباسي هم. که ایمیج ته واپس راشو اوپن ته راشم بل داسې ایمیج چې تاسو ښه مثال پکې واضح هم نور هم شي
نو ګورئ کاپي اوس وباسم د دغه ایمیج اخلم د دې ځای کاپي وباسم ګورئ اړ باندې ګوته ږدم او کلیک بس برش سایز زیاتومه ګورئ کوم ځای کې چې ډېر کوي ګوره یو ډوپلیکیټ یې وباسه که نه ګوره دلته هر ځای کې چې غواړئ همالته دا څه کوي دا برش تاسو ډریګ کولی شئ برش همالته کش کړئ دا به څه شي ډوپلیکیټ به شي مثال ګوره دلته راځمه یو بل نشته دلته ګورئ د برش سایز لږ زه څه کومه وړوکی کومه ګوره دا د هماغه عکس کې کاپي ده کلر یې هغه صرف ده نو په دې شکل که دلته نه اوس بیا راشم د هر ایمیج چې تاسو ډوپلیکیټ غواړئ وباسئ الټونس یې کلیک کړئ بس مثال ته یې ګورئ رسمولی شئ دلته یې هم رسمولی شئ خو دا بل ایمیج سره صحیح نشو کېږي او بل د دې صرف هما کوم دی چې کلیک شوی ګورئ هماغه زه بیا تاسو ته څه کوي هماغه صرف لکه رسموي دا د ټولز کار بل دی پیټرن سټمپ پیټرن اول وپېژنئ څه ته وایي دا پیټرن به تاسو ته که څوک سبا مطبع کار کوي که درته دا ډیزاین جوړ کړه یعنې دا ما سره خپله یو ورځ مطبع کې ناست یو چاته یو ډیزاین چا راوړلو هغه داسې نقطه نقطه نو هغه چې دا به کوم سټایل وي پیټرن سټایل دې ته ویل کېږي دا ډاټ ډاټ دا نقطې نقطې شکل کې چې وي دې ته پیټرن سټایل وایي دې تاسو ته شو کوم یعنې دا پیټرن ګورئ اول دلته کړی شو دا داسې ډیزاین غوندې دی ډاټ ډاټ یا نقطې نقطې یا ببلز سټایل کې به تاسو لیدلی وي دې ته پیټرن سټایل وایي دا ایمیج کلوز کوم راځم فایل ته نیو ته راځم سمپل یو نوی پیج مونږ به تاسو اخلو دلته زه لیکم پیټرن سټایلز دا موږ سره پیټرن سټایل دې ته ویل کېږي یعنې دا کوم ټولز چې اوس دی یو پیج ریش اوسه کمپیوټر لږ سلو دی ګورئ راځم دلته یو پیج ما واخیستلو کریټ باندې کلیک کړو ګورئ پیټرن ته که زه راشم پیټرن سټمپ ټولز دا ګورئ پیټرن سټایلز دې ته ویل کېږي ګوره هر سټایل چې د خوښ یې موډز هماغه اوپیسټي څومره غواړې برش کوم سټایل کې غواړې ګوره د برش سټایل زه لږ سایز زه غټ کړم ګوره دغه ته پیټرن سټایل دې ته ویل کېږي ګوره دا خپله پیټرن سټایلز دي دا ګوره دې ته پیټرن سټایل دې ته ویل کېږي صحیح شو دغه ته دې سټایلونو ته څه ویل کېږي پیټرن سټایل که دا چېرته یو څوک درته یو ډیزاین راوړي چې بیکګراونډ داسې نقطې نقطې کړه دا ګوره پیټرن سټایلز دي دلته راشه نور سټایلز دې پکار دي ګوره دا هم پیټرن سټایل دی کلیک کړه دلته ګوره دې ټول ته څه ویل کېږي دې ته پیټرن سټایلز ویل کېږي ګوره بیکګراونډ ته ښایسته ورکولی شئ ټکس پرې لیکلی شئ هر پیټرن چې م پکار وي هر ډیزاین کې چې م پکار وي دلته تاسو سره شته ده دلته راشئ نور ډیزاینز هم موږ او تاسو سره دلته لاندې موجود دي دا پیټرنز دي ټول کوم رقم چې م پکار وي بس سیکنډ باندې کلیک کړه دلته اتومات خپله څه کېږي راځي نو کلیک کړه مثال دا سټایل ګوره دا هم یو پیټرن دی دا پیټرن سټایلز ډېر په درد راځي بیکګراونډ هغې د ډیزاینز دپاره اکثره خلک سبا تقاضا کوي د نه تاسو کار اخیستی شئ د اوپیسټي هر څه دیز نه کمولی شئ بل د پیټرن یو مثال تاسو ته بل هم درکوم ایمیج موږ هم پیټرن کې راوستی شو لکه دا اوس ګورئ دا ایمیج دلته تاسو وګورئ په دې شکل خو دا اوس څنګه کېږي دا اوس ګوره دا عکس ولې تکرار راغی ځکه برش سایز هلته مو وړوکی دی په دې شکل ښه داسې عکس که چېرته پیټرن سټایل کې ستاسو په کار وي نو څه به وکړئ ایمیج به راواخلئ مثال فایل ته زه راځم اوپن ته راځم اوپن کې مثال په طور یو ایمیج رااخلو
لیپ پکچرز ته راځم او دلته راځم دا ایمیج ما راواغستله صحیح. اوس څه کار کوم؟ مثال دغه یو بل پیج اخلم د دې بیکګراوند کې دا د سوري کومه کوتره چې دا زما ریپیټ پکار ده لکه څنګه چې ما عکس تاسو ته ریپیټ کړی دلته زه راځم همدغه عکس به اول تاسو کې انتخاب وکړئ لکه پیټرن برش کې دا ایډ کول غواړئ نو دا به کنټرول ای کوئ او راشئ ایډیټ ته ایډیټ کې به دلته وګورئ څه لیکلي دي ډیفاین پیټرن ان دا پیټرن ته ډیفاین کوه ورکړه هغې ته څه نوم ورکړه درته سټایل داسې یو نوم ورکړه دا پیټرن سټایل شو بس اوکې کړه اوس تاسو وګورئ دې بیکګراوند ته زما دا پیټرن سټایل پکار دی دلته دا وګورئ ایډ شوی دی کلیک کړه اوس د برش سایز دی هغه لږ ورته غټ کړه راځم دلته پیټرن اخلم د برش سایز ورته څه کړه زیات کړئ ګورئ روټیټ شو او کومه څومره ښایسته ډیزاین ته جوړېږي دلته اکثره ډیزاین به همداسې لیدلي که نه نو پیټرن دې دپاره موږ هم پیټرن کې ایمیج ایډ کولی شو اوپیسټي کمه کړئ نو اوپیسټي کمولی هم شئ لکه بیا که دا تاسو کوم ځای کې ټریک کوئ لږ به هغه راځي داسې کمزوره شي که دا موډس یا موډفیکیشن په کار وي اخیستی شئ پیټرن نه پس چې بل موږ سره دی هیسټري برش ټولز دی ګورئ هیسټري برش ټولز داسې یو ټولز دی چې دا هیسټري ساتي لکه د مثال په توګه دغه ایمیج چې دی په ده باندې ما یو برش داسې برش یو کشف کړو مثال اوس دا مې هم کشف کړو دا مې هم کشف دا د هیسټري ده ګوره دا ساتل کېږي اوس تاسو که زه انډو کوم کنټرول زیډ ګوره دا ایکشن انډو شو بس بیا کنټرول زیډ هم نور نه انډو کېږي اوس که درته ټول انډو ختمه دا ټول درته انډو که نو دلته خو موږ سره یو ایکشن انډو کېږي چې کوم مو مخکې کړه ښه دا ټول انډو به بیا څنګه ختمو یو خو دلته آپشن دی سینډ بیکورډ کنټرول زیډ جیز نه هم ختمولی شي یو ګوره بیکس داسې ګوره موږ انډو راوستو که نه ګوره کوم ځای ته انډو کې بیک او بل هیسټري ټولز ټول نه ښه کار دی څومره چې تاسو کار کړی ټول درته یو کلیک سره انډو کوي برش سایز غټ کړئ ګوره ټول درته خپله هیسټري ټولز برش هیسټري ټولز درته دا ټول څه کوي یو کلیک سره انډو کوي ټول خپله به داسې پاک کولی شئ بل چې دی آرټ هیسټري برش ټولز دی آرټ برش دا د نقاشي سټایل یو عکس ته ورکوي لکه زه مثال په طور زه دلته راځم یو ایمیج به راواخلو دا ایمیج تاسو وګورئ دلته آرټ سټایلز ورکوم زه لکه د نقاشي سټایل دلته زه ورکوم نو څنګه کوو موږ تاسو ګوره د آرټ برش ټول دې سره موډز هماغسې دي اوپیسټي ده ښه ګوره دا برش ما واغوستو دلته یې سیټینګ کولی شئ اوس لږ زه څه کوم د ده سایز مې ګورئ زیات کړو اوکې دا کومه د ایمیج ګورئ 12 وانه ګورئ په دې شکل نقاشي سټایل عکس ته ورکوي لږ د برش سایز زیاته برش سایز ډېر غټ دی ګوره اوس موږ ډېر های لیول کې دا برش سټایل په دې شکل نقاشي سټایل ورکولی شئ 12 وانه ګوره دا نقاشي سټایل خو دلته برش سایز هم ډېر غټ دی لږ زیات کم کړو ګوره په دې شکل نقاشي سټایل به مو لیدلی وي هغه سټایل چې کله عکس ته ورکوئ نو دې ټولز نه تاسو کار اخیستی شئ اوس که کنټرول او هم اوپن ته راشو نو یو بل ایمیج راولم چې صحیح مثال واضح شي تاسو ته مثال دغه عکس به زه راوالم ګوره عکس زوم کومه ګوره دلته راځم دا ټول داخلم عکس به څه وکړئ د بیکګراوند لاک به یې ختم کړئ ډبل کلیک ګورئ اوس ورته
کمپیوټر لږ سلو دی خپل اوس اپلای کېږي ګل په دې شکل نقاشي سټایل عکس ته ورکولی شئ برش لږ سایز غټ کړئ نو برش چې څومره ستاسو اندازه خوښه وي څومره اندازه کې هم پکار وي داسې یو نقاشي سټایل ورته ورکوئ عکس باندې اپلای کوي دا موږ دې لپاره استعمالوو نو څلور ټولز موږ او تاسو وویله history brush tools art history brush tools stamp clump tools شو او pattern tools شو نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او څه پوښتنه یې موږ سره شیر کولی شئ موږ پیټرن سټایل تیار واخلو بل ښایسته ډیزاین دنه هم جوړ شو ځکه کوتره په دې پیټرن سټایل کې څه موجوده ده